خپل وطن فقط یو لس ثانیې کا وخت راکړئ سید اکبر صاحب. فاطمي صاحب که وخت لري نو جواب ورکړه، زه نو څه ووایم. فاطمي بس صاحب اجازه ورکړئ دې ځوان ته پرېږدي چې خپل زړه خبره وکړي. ډېره مننه. فاطمي صاحب محترم، من حیث یو مسلمان، من حیث یو افغان، تاسو نه په ډېرې بخښنې سره دغه یوه پوښتنه لرم چې د تیر جمهوریت په پرتله افغانستان اسلامي امارت ته په سلو کې څو پیسې د کریډټ ورکوي؟ 100% کریډټ ورکوم. ګوره با 100% کریډټ ورکوم. ګوره زه درته دلایل وایم. غلام نه دی یو، لاسپوڅی نه دی دوه، په هغې په میلیارډونو کې تا ته هغه کار ونه کړه، دی په نشته کې لګیا دی درته کوي. هغې په 48 مملکتونو سره کنټرول د مملکت ونه ساتلی دی، بدون د پردي دغې نه کنټرول درته ساتلی. هغې والیان نشو بدلولی، قمندان سالاري او والي سالاري وه، دلته الحمدلله هغه شی وجود نه لري. د دا نظام هر لحاظ نه بهتري لري. هغه نظام صفر دی، لپاره دی اشغال شوی نظام و. کله چې زه ته په دې ایمان لرو چې هغه اشغال شوی و، پردي و، نو د هغې مقایسه د ده سره ګناه ده، خطا ده. دې د ده پرتله سره نه کوو، د ده پرتله نه کوو. دا د ازادي غوښتونکو د حرکت د 8 لکه شهیدان یې ورکړي دي. دا د ملت اواز دی، د ملت ملاتړ دی. زه یو خپله د هماغې کسان یم، 20 کاله په دې لاره کې مې مبارزه کړې ده، زندان مې تیر کړی، قید مې تیر کړی، دغه انګلیسانو وړی یم، ټوپک یې راته سر ته ایښی دی، تروریست په نوم یې وړی یم. ټول دنیا زما اواز اوري، زه دروغ نه وایم. که دروغ وایم خو سبا راته د انګلیس راځي چې تا سره خو دا کار نه دی شوی، ته ولې دا خبره کوې؟ خو شوی دی را سره. پیشنهادات راته د چوکۍ شوي دي، ما رد کړي دي، لپاره د څه چې ما ویلي وطن مې اشغال دی، چې وطن مې د اشغال نه ووځي. نو ګورئ د اسلامي امارت پرتله د جمهوریت سره په ژوند کې مه کوئ. ما بارها دا ویلي دي چې دلته په نړیواله سطحه ویلي دي. په 2009 کې په یو مجلس کې ناست وم، 15 عکسونه واچول شول چې د کرزي نعم البدل به سوګي. 2009 کال وی د نعم البدل به د کرزي سوګي. یو پکې د اشرف غني عکسو، یو پکې د انور الحق احدي عکسو، یو پکې د ډاکټر عبدالله عکسو، یو پکې د مولوي صاحب وکیل احمد متوکل عکسو، یو پکې خپله د کرزي عکسو. وی دې 15 تنو کې د رایه اخیستل کېدل افغانانو نه چې کرزی بهتر دی یا بل څوک راولو. نو ما خپله من حیث یو افغان، ما د متوکل صاحب عکس اوچت که، ما ورته ویلې د ده یو نوک مالې دا د 4 واړو دا ټول ځان سره یې مالې نه برابروم. د ده دا یو نوک افغان دی، پښتون دی، غیرتمند دی، د یو عالم زوی دی، او په د دنیا په متا باندې سازش نه دی کړی. یعنې دا په 2009 کې په یو کنفرانس کې دا کار ما کړی دی. ما د ده یو نوک همداسې مې ویلې، مالې ولاکه د یو نوک د ټول ډاکټر عبدالله ځان سره برابر کړم.